بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د اسلامي نظام تشکیلاتی چوکاټ لسم پیغام حکومت دوستانو فاروق اعظم یم نن د 1440 هجري قمري د لوی اختر د میاشتې 15 ده د چیرو پیغامونو په دوام کې نن د اسلامي حکومت پر کیفکان خبره کو د حکم او حکومت مفهوم دوستانو د انسانانو د ګډ ژوند د پیدایښت رئیس مطرح دی ښځه او نر د معینو شرایطو په ایجاب او قبول سره د ګډ ژوند تړون کوي او کورنۍ جوړوي په دوی کې یو مشر او بل کشر وي الرجال قوامون علی النساء دلته نارینه د ځینو مکلفیتونو بما انفقوا د تحمل په شرط د کورنۍ مشر دی په دفتر او اداره کې د یو شمېر مسؤلیتونو د قبول په صورت کې یو کس امیر او نور مامورین دي په ټولنه او هیواد کې د یو ټولنیز تړون له مخې یو څوک مشر او نور کشران دي یو راع او نور رعیت وي دلته مشري او کشري د مشر او کشرانو ترمنځ د یو معین تړون او ایجاب و قبول پر بنیاد دي دلته مشري لوړوالی یا فضیلت د ښځتوب او تقوا په معنا نه دی بلکې د مدیریت په معنا دی کېدای سي یوه ښځه تر میړه یو زوی تر پلار او یو مامور تر خپل امیر ډیر متقي او پرهیزګار وي خو د امر تابع دي او د مشري مقام صلاحیت نه لري انسانان د خپل کور کلی دفتر کارخانې ټولنې دپاره یو نظم ته ضرورت لري ځینې کارونه دي چې یو ټولنه کې یا افراد په خپل ځان په یو صورت نشي کولی لکه د خلکو ترمنځ د جنګ بندول د ظلم مخنیوی د ټولنیز عدالت تامین د خارجي تجاوز دفع او داسې نور دوی د خپل داخلي انسجام او د خارجي تجاوز د دفع لپاره د یو بل همکاري او ډلهییز عمل ته ضرورت لري همدلته د حکومت مفهوم رامنځته کیږي که ټولنه 100 یا 100 میلیون نفوس ولري دغه 100 یا 100 میلیون نفوس ټول پر خپل ځان حکومت نشي کولی دوی مجبور دي راټول سي له خپل منځه یو چاته په معینو شرایطو مقرراتو واک ورکړي چې د دوی ټولنیزې چارې د دوی په وکالت د دوی دپاره تنظیم کړي په دې ډول په یو ټولنه کې د حکومت وجود ضرور دی دلته د خلکو او دغه وکیل ترمنځ چې تر دې وروسته خلیفه امیر یا حاکم ورته ویل کېږي یو قرارداد مطرح دی چې ولس څومره خپلواک په کم حدود کې خلیفه او امیر یا حاکم ته انتقالوي او حاکم په کومو حدودو کې د ولس خدمت کوي دلته د حکومت د وجوب تر مفهوم وروسته د حکومت د څرنګوالي موضوع رامنځته کیږي د ټولنیز تړون او قرارداد مطابق حاکم یا امیر یا خلیفه د ولس نایب دی خلیفه دی وکیل دی خلیفه نایب یا وکیل په هغه حدود او د صلاحیت د هغه چوکاټ په دننه کې کار کوي کوم چې ولس ورته تعیین کړی دی د دغه تړون او ایجاب و قبول پر بنیاد ولس تعهد کوي چې د خلیفه یا امیر سره به د قرارداد مطابق چلیږي د قرارداد مطابق ولس پر ځان مني چې د مشر به اطاعت کوي که د دوی څه چا له دغه ټولنیز تړون څخه له موادو سرغړونه وکړه امیر یا خلیفه ته اجازه واک دی چې هماغه کس چې له قرارداد څخه یې سرغړونه کړې ده تهدید تعزیر او بندي کړل سي لاس او پښې ورپرې کړل سي او حتی اعدام سي دلته د حکم د صادرولو او د هغه د تطبیق څرنګوالي ته حکومت وایي امیر یا خلیفه هم په خپل ځای کې فعال معیشا نه دی بلکې د همدغه قرارداد مطابق پر ولس حکومت کوي یا په بل عبارت د ولس خدمت کوي دوستانو د تاریخ په اوږدو کې حکومتونو د خپل وخت حالاتو سره سم مختلف شکلونه درلودلي دي چې د یو څو نومانې دلته اخلم اول د اشرافیانو حکومت د اشرافو حکومت په غرب کې ورته ارستوکراسي وایي دا ډول حکومت له ډېره پخوا په انساني ټولنه کې مروج و خو 2.5 کاله پخوا په یونان کې سقراط افلاطون ارسطو او د هغوی ملګرو دغسې یو حکومت ته منطقي چوکاټ ورکړي
سقراط د فلسفي حکومت نظریه راوړاندې کړه چې پوه، فاضل او خلاقي خلک باید حکومت وکړي. ناپوه خلک، بد اخلاق خلک باید واک ته پرېنښول سي. د هغه شاګرد افلاطون هم ویل عام خلک د عقل، پوهې او بصیرت له مخې د حکومت کولو وړ نه دي. افلاطون د جمهوریت یا ریپبلیک فلسفه رامنځته کړه چې واک د هغو کسانو سره باید وي چې پوهه او فضیلت لري. د افلاطون شاګرد ارسطو د حکومتونو طبقه بندي وکړه او ښه حکومت یې د اشرافو یا غوره خلکو حکومت وباله. ارسطو هم لکه سقراط او افلاطون وایي چې عوام د حکومت کولو نه دي. خو ارسطو وایي عوامو ته د قانون په چوکاټ کې د سکردار ځای شته. یوناني فلسفو به ویل چې د اشرافو زامن باید په حکومت وګمارل سي. اشراف چې حکومت وکړي د هغو زامن هم اشرافیان دي، هغوی دي بیا حکومت کوي. دوی استدلال کوي چې د لویانو زامن د ټولنې تر نورو طبقو په حکومتولۍ پوه دي او له خپلو کورنیو څخه یې حکومتولي زده کړې ده. تربیه یې له کوچنیوالي په سیاست او حکومتولۍ کې سوې ده. دا ډله پوهان وایي ولس لکه ماشوم تر څو بالغ کیږي ولي ته ضرورت لري. اشرافیان د ولس ولي دي. همدا اشرافیان او تر دې وروسته زامن یې باید سره ټول سي او له خپل منځ څخه یو با کفایته ډله د حکومت لپاره وټاکي او حکومت وکړي. د یوناني فیلسوفانو پر دغه نظریې مخکښ اسلامي فیلسوف ابو نصر فارابي نقد او تعلیقات وکړل. فارابي دا نظریه وګواښله چې یوازې په اشرافیانو کې د ښه حکومتولۍ استعداد او توان شته. فارابي وایي په خلکو کې علم باید عام سي او د هغه په برکت ولس د عدالت سره اشنا سي. فارابي فضیلت په کورنۍ کې نه بلکې په علم کې بولي. په کورنۍ کې منحصر کوي نه لکه اشرافیان او د ټولنې اوسایي د عدالت په تامین کې ګوري. که په ټولنه کې ټول خلک په علم سمبال او د اجتماعي عدالت څخه برخوردار سي، ټولنه نیکمرغه ده او ښه حکومت ځان ته جوړولی سي. ښه حکومتولي په اشرافیانو پورې منحصر نه ده، بلکې اشرافیان ځینې جدي محدودیتونه لري، لکه د عام ولس سره یې محدود ارتباط، دوی شهزادګان دي او د هغوی له مشکلاتو یې آګاهي کمه ده. فارابي د آرای اهل المدینة الفاضله په نوم د ښه حکومتولۍ په باره کې یو فلسفي کتاب ولیکي چې پیړۍ پیړۍ په یورپ کې تدریس کېدی او اوس هم د مدني حقوق شاګردانو ته ویل ګټور دي. زه د ابو نصر فارابي پر نظر یو بل عنصر هم ورزیاتوم او هغه دا چې حکومتي واک باید د نظم او تقوا په موضوع وتړل سي، کنه حکومت فاسد کیږي او دغه فساد د حاکم پر شاوخوا د چاپلوسانو او مفسدینو دیوال راګرځوي او مشر نه یوازې د ملت څخه لرې کوي بلکې په عامه اذهان کې مهجور او منفور کوي هم. دغه سبب دی چې د اشرافیانو او موروثي مطلقه شاهي حکومتونه اکثر مطلق العنان او فاسد و یا دي. د اسلام بل فیلسوف محی الدین ابن عربي چې په علم او عرفان کې د زمانې کتاز و هم په ټولنه کې پر علم ډیر تاکید کوي او په فتوحات مکیه کې وایي هیڅ رتبه د علم تر رتبه ښه او شریفه نشته، هیڅ شرافت د علم تر شرافت لوړ نشته. افضل ترین د نعمتونو چې الله خپلو بندګانو ته ورکړی دی علم دی. هر چاته چې علم ورکړی دی پر هغه د ټولو صفتونو اشرف صفت پیرزو کړی دی. الله عز وجل خپل پیغمبر امر کوي چې ووایه ربي زدنی علما، یا پروردګار زما علم را زیات کړه. دا ځکه علم شریف ترین صفت او منزه ترین خصلت دی. علم د نجات عامل دی. ابن عربي دا هم وایي علم هغه وخت علم دی چې هدف یې معلوم او ګټور وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الناس انفعهم، یا خیر الناس من ينفع الناس، بهترین د خلکو هغه دی چې نور ته ګټه ورسېده. علم چې نور ته ګټه ونه رسوي د نورو ژوند په مادي او معنوي لحاظ ښه نه کړی سي، ابن عربي وایي هغه مطلوب علم نه دی. حقیقت دا دی چې د الله عز وجل نعمتونه بې شماره دي، خو په ټولو نعمتونو کې علم لوی نعمت دی. ابن عربي هم د ابو نصر فارابي په شان د اشرافیانو حکومت ردوي او وایي که ټولنه عالمه او پوهه وي ښه حکومت درلودلی سي. ظلم
ظالم او مستبد مشران او نااهله حاکمان د خپل ټولنې نر او ښځه په مختلفو بهانو په تاریکه او بې علمۍ کې ساتي او نه پرېږدي چې په ټولنه کې علم رواج او د افراد استعدادونه وده وکړي او د ښه حکومتولۍ جوړېدو ته لار هواره سي. دوهم، خودکامه یا دیکتاتور حکومت. په خودکامه یا دیکتاتور حکومت کې یو تن یا یوه ډله واک په لاس کې لري. حکومت د قانون په مقتضا نه، د هغه پر بنیاد نه، بلکې د یو فرد په اراده چلیږي او د ده پر شاوخوا خلک صرف د ده د اوامرو د تسهیل او تطبیق کار کوي. خودکامه او دیکتاتور مشر پر خپل شاوخوا د خپل طبیعت خلک راټولوي او پر هغوی د امتیاز یا د فشار یا د دواړو له لارې اثر و رعب اچوي، د هغوی اعمال کنټرولوي او د همدوی له لارې د واک په دننه حلقه کې مخالفتونه خنثی کوي او په ټولنه کې خپل پروګرامونه مخته بیایي. استبدادي خودکامه یا دیکتاتور نظام په قانون نه بلکې د مشر په فرمانو چلیږي. دیکتاتور حکومتونه د کودتا او جنگ له لارې قدرت رسیږي. مارشاله یا نظامی حکومت د یو فرد، یو حزب، یوې ډلې حکومت او مطلقه شاهي هم د دغه ډول حکومتو یو نمونه ده. دریم، مذهبي حکومت. تر یوناني فلسفو 5 پیړۍ وروسته د عیسویت په ظهور سره کرار مذهبي حکومتونه رامنځته شول. عیسوي مذهبي مشرانو، کشیشانو او پاپانو په منځنیو پیړیو کې په 100 کاله پر یورپ زورور حکومت وکړ. مذهبي حکومت هغه و چې مشران یې مذهبي پیشوایان وو او ادعا کول چې د دوی حکومت الهي دی، د عیسی علیه السلام او د هغه د یارانو په احکامو چلیږي او ویل څرنګه چې دوی دیني عالمان او په دین پوهیږي نو د هر کار اهل دي او تر هر چا د حکومت کولو مستحق دي. دوی خپل حکومت د خدای نعمت او پر ولس الهي رحمت ګاڼه او ټولنه نیکمرغه بلل چې د دیني عالمانو په واسطه الهي نظام پر حاکم دی. په دغسې مذهبي حکومت کې بیله دي چې ولس وپوښتل سي د پاپانو واک دایمي او لامحدود و. د دوی د حکومت سره مخالفت په حقیقت کې د خدای یا عیسی علیه السلام سره د مخالفت په معنا و. دا ځکه دوی د عیسی دین چې دوی په خدایي نیولی و پر خلکو تطبیقاوه. دوی مدني میثاق یا اساسي قانون نه درلود، بلکې قانون یې د دین څخه د پاپانو فهم و. دین یوازې د عیسوي کشیشانو زده و. دوی تفسیر کاوه او د تطبیق درس هم د دین په نوم د دوی د ذوق مطابق و. ولس د خپل سرنوشت او مقدراتو په تعیین کې هیڅ رول نه درلود. دا ځکه رول یې مخکې مذهبي کړیو تعیین کړی و او پاپانو یا پادریانو هغه تطبیقاوه. کرار د پاپانو او پادریانو سختګیریو، د دین په نوم بېدینیو او د رهبانیت او تصوف په نوم د خرافاتو رواجولو په سبب اروپایان له تمدنه چې مسلمانان رامنځته کړي وو ډېر وروسته پاتې شول. مسلمانان هغه وخت ډېر پرمختللي وو. اروپایان به هغه وخت اسلامي اندلس ته تلل او هلته به ریاضیات، طب، نجوم، فلسفه او نور عصري علوم له مسلمانانو زده کول. بالاخره د اروپا عوام د پاپانو د مذهبي حکومت له زور زیاتۍ په تنګ راغله او بغاوت یې وکړ. د حاکم پاپانو او زورېدلي ولس ترمنځ په یورپ کې سخت خونړي جنګونه وسوه. په میلیونونو انسانان په دغه جنګو کې مړه سوه. په نتیجه کې د پاپانو حکومت نسکور سو. پاپان یې په کلیسا کې محدود کړه او شمالي یورپ د دوی له واکه څخه آزاد سو. خلکو مذهب ته شا کړ. اوس د غربي نړۍ د اکثریت خلکو له پاپانو ښه نه راځي، بالکل بېدینه دي. د پاپانو تر ماتې وروسته اروپایانو ځان ته غیر مذهبي او سیکولر حکومتونه جوړ کړه چې د څو نومان یې دا دي: ډیموکراسي یا د خلکو حکومت. دلته د هیواد قیادت، قوانین، د دولت پالیسي او ملي مهم تصمیمونه د خلکو لخوا مستقیما یا د خلکو د وکیلانو لخوا نیول کیږي. په دغسې حکومت کې دین ځای نه لري. ډیموکراسي چې غربي جمهوریت یو شکل دی، داسې نظام دی چې واک د ولس سره دی، نه د دین پالو سره او نه لکه مطلقه شاهي نظام چې پاچاهي په میراث د پلار زوی ته رسیږي. په ډیموکراسي یا غربي جمهوریت کې حکومت د خلکو نماینده دی. په ډیموکراسي کې دا حتمي نه ده چې د ټولو خلکو اکثریت به حکومت کوي، بلکې ډیموکراسي د فعال اکثریت حکومت دی. مثلا
که د یو هیواد نفوس 100 میلیونه وي او 80 میلیونه په انتخاباتو کې برخه واخلي او په هغې کې یو کس 50% او جمع یو کس کامیاب سي، دغه کس په حقیقت کې په 10 میلیونه او یوه رایه کامیابه سوی دی، نه په 100 میلیونه. دلته د یو کم 10 میلیون د یوې رایې کم 10 میلیونه وطنوالو مخالفه رایه او د 40 میلیون نورو چې انتخاباتو کې برخه نه واخیستې چې مجموعاً په یوه رایه کم 80 میلیونه انسانان کېږي مدار اعتبار نه لري. دلته ګویا د 10 میلیون خلکو رایه پر 80 میلیون خلکو حکومت کوي. نو ځکه دیموکراسي ته ځینې علما د اقلیت حکومت وایي، دلته د فعال اکثریت حکومت دی. د دیموکراسي بل مشکل دا دی چې د غل، قاتل، شرابي، فاسد او خاین رایه د یو عالم، متقي او محب وطن چا سره یوه ده، برابره ده. البته دیموکراسي طرفداران وایي چې دیموکراسي د دې ټولو کمزورو او نواقصو سره تر هغه ښه ده چې د مشر او حکومت په تغییر کې د خلکو وینې توی سي، هیواد په جنګونو خراب سي او د ملي وحدت شیرازه رنګ سي. په اوسنۍ نړۍ کې غربي هیوادونه اکثره په دیموکراسي چلیږي. د دیموکراسي مختلف شکلونه دي چې جمهوریت او مشروطه شاهي ډولونه دي. دیموکراتیک حکومت، سوسیالیست او کمونیست حکومتونه اکثره ځان ته دیموکراتیک وایي. دلته کمونیستان په زور حکومت نیسي او وایي موږ د کارګرې طبقې نماینده یو، بې له دې چې کارګره طبقه یې پوښتلې وي او یا یې رایه ورڅخه اخیستې وي. بل چاته په سیاسي نظام کې حتی د تنفس اجازه نه ورکوي، له ولس څخه هر څه اخلي، څو هیڅوک د حکومت پر کارونو د انتقاد او مخالفت توان ونه لري او د حاکمه طبقې د پروګرامونو خنډ نسي. دوی خپل ودغه نظام ته د پرولتاریا یا کارګرې طبقې دیکتاتوري وایي. د هیواد د قیادت تعیین د کمونیست حزب په لوړه سطح کې کیږي. ولس ته د قیادت په غوراوي کې هیڅ اختیار او ځای نشته. په روسیه کې شوروي اتحاد د دغه ډول حکومت بارزه نمونه وه. خو د دې ټولو نظامونو سره په توپیر یو بل نظام هم شته چې په یورپ کې د پاپانو د قدرت په وخت کې د عربستان په وچ دښته او تجزیه شوي محیط کې راپیدا شو. دا نظام اسلامي نظام دی. په اسلام کې امیر یا خلیفه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې د ولس سره د قرارداد مطابق د خلکو په خدمت مکلف دی. دا ځکه په اسلام کې حکومت تکلیف دی، تشریف نه دی. په اسلام کې حکم الله جل شانه ورلر دی. د ولس خوښه یوازې هغه وخت مطرح ده چې صریح نص موجود نه وي. په اسلام کې امیر یا خلیفه په 2 قراردادونو مقید دی، یو د اسلام اصول او بل د ولس سره د ایجاب او قبول تړون. په یو اسلامي ټولنه کې امیر، خلیفه یا ولس مشر نسی کولای چې د دین په نوم د ولس خوښه بابیزه وګڼي او یا د ولس د خوښې دپاره د دین پر اصولو پښه کښېږدي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته وحی قطع شو. د هغه ځایناستو خلکو وټاکئ. د خلفای راشدینو په وخت کې دین تکمیل او اصولي خطونه معلوم وه. صحابه په سقیفه بني ساعده کې راټول او د حضرت صلی الله علیه وسلم خلیفه یې وټاکئ. ابو بکر رضی الله تعالی عنه به ځان ته خلیفة الرسول المسلمین وایه. د راشد خلیفګانو په وخت کې ژوند ساده و، نفوس کم و، خلکو یو بل پیژندل. هغه وخت د حکومتولي پیچلي قوانینو ته ضرورت نه درلودی. خو 1.5 کاله وروسته اوس زموږ په ژوند کې ډېر مادي تغییر راغلی دی. تقوا او اعتماد هم کمزور شوي دي. اوس ډېر احتیاط او نظم و انضباط ته ضرورت لرو. په اوسني اسلامي ټولنه کې باید یوه داسې لیکلې وثیقه وي چې د ولس او د خلیفه ترمنځ ایجاب و قبول پکښې درج وي. د دواړو خواوو د صلاحیتونو، مکلفیتونو او مسؤلیتونو توضیح پکښې شوی وي. د دغسې یو ملي وثیقې چې ځینې ورته دستور یا اساسي قانون وایي په رامنځته کېدو سره د یو قانوني حکومت مفهوم رامنځته کېږي. دا ملي وثیقه یا اساسي قانون دی چې د مشر او رعیت د واک ویش او حدود او د چلند مسیر او میکانیزم واضح کوي. دوستانو، ځینې ټولنې قانونمند نه دي او مشران یې قانونمندي نه خوښوي، بلکې د ځنګله په قانون غواړي وچلیږي، چیرې چې د زورور برخه ګټه ده. په ځنګل کې زمری باچا دی، دا ځکه قوي پنجې او لوی داړې لري چې نور حیوانان یې نه لري.
څرنګه چې انسانان هم تر یو حده د حیواناتو سره ځینې خصوصیات مشابه لري لکه خوراک، څښاک، شهوت، غضب او پر نورو د تسلط حب، نو د ټولنې زورور کسان کوشش کوي چې ټولنه د ځنګل په قانون وچلیږي، چیرې چې د دوی برخه پکې غټه وي. همداراز دوی غواړي ټولنه ناپوه او بې علمه وي، دا ځکه تاریکه کې خلک یو بل نه ویني او زورور د کمزورو برخه خوړلی سي. علم رڼا ده او زورواکان د علم چې رڼا ده دشمنان دي او نه غواړي خلک خپل بشري او مدني حقوق وپېژني او بیا څوک په زور څه تعمیل پر تعمیل نه کړی سي. تل په دغسې یو غیر علمي منحط سیاسي تاریک حالت او محیط کې پیغمبران او دعات را پیدا کیږي او کوشش کوي چې انساني ټولنه د ځنګل د تعایش پر ځای د قانون مطابق چلولو ته واڅوي. پیغمبران علیهم السلام خپل ټولنو ته د یو شمیر قوانین معرفي کولو سره راغلي دي، د کوم په عملي کولو سره چې د ټولنې دنیا او آخرت سمیږي. د پیغمبرانو په پیروي د دعات او مصلحینو دا کار دی چې کوشش کوي ټولنه قانونمند وي. موږ دوستانو هم دا کار کوو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د 10 پیغام حکومت دوامه برخه په بل پیغام کې.